نن به په دې باندې خبرې وکړو چې موږ او تاسې اکثریت وخت د ماشوم د روزنې د ماشوم د پالنې لپاره زموږ فکر زموږ مفکوره زموږ ذهن داسې جوړ شوی چې موږ وایو چې که موږ ماشوم ډېر ووهو او موږ ماشوم ډېر تهدید کړو او موږ ماشوم ډېر د فشار لاندې راولو نو زموږ ماشوم به یو ښه ماشوم شي او زموږ دا ماشوم به یوه ښه آینده ولري. خو دا فکر دا ذهن دا تقریبا تر ډېره پورې غلط دی. کیدای شي که موږ او تاسې دا ډول ذهن او فکر لرو کیدای شي د همدې عمل یا د همدې کار په اساس خپل ماشومان نور هم یاغي کړو، خپل ماشومان نور هم سخت کړو. نو موږ او تاسې دا متل هم ډېری وخت له خپلو مشرانو نه اورو او ډېری وخت موږ او تاسې دا وایو چې چېرته ډب هلته ادب. د دې نه هم هدف دا دی چې که چېرته وهل وي، ډبول وي، ټکول وي، هلته به ادب هم وي. خو که چېرته وهل ټکول نه وي هلته به ادب موجود نه وي. دا هیڅ کله داسې نه دی او 100% دا رقم نه کېږي. موږ او تاسې د ډب په ځای باید له یوې طریقې نه کار واخلو، یوې لارې نه باید کار واخلو، د یوه هنر او د یوه فن نه باید کار واخلو. که چیرې زموږ هنر، زموږ تګلاره، زموږ طریقه ښه ثابته نه شوه، بیا د امکان ولري چې په دې وختونو کې کاله نه کاله په کومو ماشومانو کې، په کومو کسانو کې بیا لاګ ډب ته هم ضرورت شي. خو که موږ مطلقا دا خبره ونیسو او 100% دا خبره ونیسو دا بیا صحیح نه ده. ماشومان په عموم کې د تشویق، د ښې خبرې او د ښه تحفې لیواله دي او د په همدې په اساس کړلی شو د دوی هغه کړنلارې او د دوی عمل ښه کړو او تغییر ورکړو. که موږ او تاسې داسې ووایو یا د بحث کې موږ ټولې کورنۍ په 3 برخو باندې وویشو یا موږ دغه کورنۍ په 2 برخو وویشو، د 3مې برخې نه هم تیر شو. یو ډیموکراتیک کورنۍ دي او بل دیکتاتوري کورنۍ دي. 3مه برخه یې که هغې ته هم لاړ شو 3مه منځلارې کورنۍ دي. ډیموکراتیک کورنۍ هغه دي چې دوی خپل ماشومان د سهاره تر ماښامه هیڅ نه تعقیبوي، یعنی دوی خپل ماشومان 100% آزاد پرېښي دي او 100% د دوی ماشومان خپلواکه دي، خپلسري دي. په دې معنی که چیرې وغواړي چې لاړ شي تللی شي، که له چا سره یې زړه وغواړي چې ورسره وګرځي، خبرې ورسره وکړي، بحث ورسره وکړي، کولی شي. که یو څه وغواړي په بازار کې چې واخلي کولی شي، او که وغواړي چې چیرې لاړ شي تللی شي، او که وغواړي چې چیرې شپه وکړي یا شپه یوسي کولی شي. د دوی د دې اعمالو یا د دوی د دې کارونو په وړاندې هیڅ خنډ موجود نه وي او هیڅ داسې یو کس موجود نه وي چې وروسته د دې عمل نه دای تعقیب کړي او ورته ووایي چې دا کار دې ولې کړی یا دا کار دې ولې ترسره کړ. ماشوم خپلسري بادشاهي ده، خپلسری روان دی، هر څه چې زړه غواړي همغه کار کولی شي. د پوښتنې، د ګرګېږنې، د تعقیب، د څارنې هیڅوک نشته. د دې ډول ماشومانو آینده به هم ښه نه وي. امکان دی ولري همدا ماشوم په مختلفو جرمونو باندې مرتکب شي. امکان دی ولري د ماشوم نه یو داسې څوک جوړ شي چې هغه به د دې کورنۍ، د دې ټولنې او د همدغې مور او پلار په ښه نه وي. او امکان دی ولري چې دغه کاس چې کله لویږي په آینده کې د ټولنې لپاره
په یو مضر وایرس باندې بدل شي. دوهمې داسې کورنۍ دي چې د عادي ډیموکراتو کورنۍ خلاف دي چې دیکتاتوري کورنۍ ورته وایو. هغه بیا داسې کوي چې خپل ماشوم یې 100% د تهدید لاندې نیولی دی. په ډېره کمزوري یا په ډېره معمولي خبره وهل، تهدیدول، سپکول، 100% د ماشوم تر څارنې لاندې نیول، په هر یو کار کې د ماشوم مداخله کول، هیڅ یو کار په خپله خوښه یا په خپل ارادې که ښه وي او که بد وي نشي ترسره کولی. بد خو بیخي، خو ځینې ښه کارونه، ځینې مثبت کارونه هم په خپله نشي ترسره کولی. په هغې کې هم د کورنۍ د تعقیب یا د څارنې لاندې وي. حتی دومره د خپلې کورنۍ د مشرانو یا هغه د مسؤلو کسانو د مور، پلار، ورونو، ترونو د هغې دومره سخت د څارنې لاندې وي چې حتی خبرې هم نشي کولی بدون د هغې د اجازې. یو چاته ځواب هم نشي ورکولی بدون د اجازې. حتی په ماڼۍ باندې کیناستی هم نشي تر څو چې هغې کس یا هغې ورته اجازه نه وي کړې. دا ډول ماشومان هم امکان دی ولري سخت زړي شي، امکان دی ولري بې حوصلې شي، امکان دی ولري چې د ټولنیز ژوند نه یو څه لرې خلک واوسي، او امکان دی ولري دا داسې شي چې د نورو خلکو سره به هغه ټولنیز اړیکې نه ساتي، او هغه ټولنیز ژوند کې به یا د ټولنیز ژوند پر ځای به فردي ژوند خوښوي. لنډه خبره دا چې د دې کورنیو ماشومان به هم ښه نتیجه ونه لري. درېیمې هغه کورنۍ دي چې منځلارې کورنۍ دي. هغه په خپلو د ماشومانو د ساتنې او پالنې په برخه کې ماینروي کې یا منځلاري کې. دوی ماشوم نه ډیر خپل سرای ته پرېږدي او نه یې ډیر تهدیدوي او نه یې ډیر رانیسي. ځینې داسې کارونه چې د ماشوم په زیان نه وي، د ماشوم په خیر وي، مثبت کارونه وي او ماشوم غواړي چې هغه ترسره کړي، په هغې کې خپلواکي ورکوي. او په ځینو وړو خبرو، په ځینو وړو مسلو ماشوم نه تهدیدوي. او دوی ماشوم نه ډیر خپلواکه پرېږدي، خپل سری پرېږدي او نه یې ډیر رانیسي او نه یې ډیر تهدیدوي او 100% د خپل لاس لاندې نه نیسي. ځینې عادي برخو کې خپلواکي ورکوي، ځینې عادي برخو کې تشویق ورکوي او ځینو برخو کې بیا د تهدید او څارنې لاندې نیسي. د دې ډول کورنیو ماشومان د نورو دوو کورنیو په نسبت ښه نتیجه ورکوي. دوی هم نه خپل سری روږدي کیږي ځکه یو فشار ورباندې شته، او نه سخت زړي روږدي کیږي ځکه که فشار ورباندې شته هم خو دومره نه چې د دوی هغه 100% خپلواکي جلب کړې ده. دا ډول ماشومان یا د دې ډول کورنیو ماشومان به د هغې دوو کورنیو په نسبت یوه ښه نتیجه ولري. په نورو کورنیو کې خصوصا په دیکتاتوره کورنۍ کې یو ماشوم په ډیرو معمولي کارونو باندې ډیر سخت تهدیدېږي. مثلا یوازې یوه کوچنۍ ستونزه راپېښېږي، پیاله اړوي یا تیز غږ کوي. په دې وړو مسلونو هم ماشوم ډیر سخت تهدیدېږي. یعنې په عموم کې په اصطلاح په دیکتاتورو کورنیو کې له ماشوم څخه د لویانو کارونه غوښتل کیږي. ډېری وخت خپل پلار یا خپل مشر ورور خپل ماشوم ته وایي چې دا دلته زما رقم یا دلته د سړي رقم یا دلته د یو ښه کس رقم کښېنه یا د یو ستر سړي خویونه کوه. نو ته یا خپل پلار چې تقریبا 28-30 کاله عمر لري او په دې 30 او 28 کلونو کې بلا ډېرې تجربې حاصلې کړي دي او په دې برخه کې شاید
تعلیم هم حاصل کړی وي او 12 کاله پوهنتون هم ویلی ته چې دومره ژوند پړاوونه دي طی کړي دي او دا اوس پیدا شوی تقریبا 5 کاله کیږي چې ژوند تجربه کوي ته له دنه د خپل ځان په شان کارونه ولې غواړې بیا د ماشوم نوم څه معنی او دغه د ماشومتوب پړاو او دوره څه معنی بیا به ټول کسان همداسې لویان پیدا کېده او له اوله به نه شوخۍ کوله نه به ویرونۍ کوله نه به نور کارونه کول نو ماشوم په ذات هغه د پړاو کې دا کارونه شته نو لکه ما مخکې چې وویل چې بیخي خپل سړی ته هم نه پرېښودل پکار دي او په هره موضوع کې په هر وړه کار کې تهدیدول هم نه دي پکار که موږ د تهدید پر ځای هغې ته د یو عمل چې ده ترسره کړ بد عمل به ورته و یا منفي کار یې وکړ د هغې توانونه ورته بیان کړو دا کار دې وکړ که څه دغه توان لري بل ځل لپاره دا کار مه کوه دا ستا په نقص دی او که ښه کار یې وکړ تشویق یې کړو زموږ په اکثریت کورنیو کې د تشویق برخه بیخي شته نه او د تهدید برخه بیخي ډېره ده که ماشوم یو منفي کار کوي یوه شوخي کوي یو ویرونی کوي یو زیان چاته رسوي موږ ډېر سخت تهدیدوو خو که یو ښه کار کوي تشویق نشته بیا د هغې لپاره بیا تشویق نشته نو دغه کورنۍ چې منځلاري کورنۍ دي او نه ډېر تهدید او نه ډېر تشویق کله تهدید او کله تشویق د دې کورنیو ماشومان د هغې دوو کورنیو په نسبت ښه نتیجه ورکوي زموږ استاسې په ټولنه کې تر دې حده پورې یو بد فرهنګ یو بد دود یو بد رواج موجود ده چې که ماشوم ولویږي هم دغه لویدل د ماشوم په اراده کې نه وي دغه لویدل د ماشوم په اراده نه کیږي ماشوم نه غواړي چې ځان وغورځوي خو په ځینو حالتونو کې که ولویږي هم بیا هم د تهدید سره مخامخ کیږي یعنی په غیر ارادي کارونو کې هم ماشوم تهدیدوو یو کار له ماشوم نه ترسره شو ستونزې نیمګړتیاوې لویان هم لري له لویانو هم تېروتنې ترسره کیږي که د ماشوم نه ځینې وختونو کې غیر ارادي کړنه ترسره شوه یعنې سهوه وشوه په دې باندې هم ماشوم تهدیدي نه پرېښودل کیږي نو ماشومان که غواړو چې ښه تربیه شي نو د دوو هغه درې کورنۍ چې موږ په ډله وویشلې د هغې نه باید دغه درېیم کورنۍ باید موږ واوسو او بل تر ټولو مهمه خبره دا چې که موږ غواړو چې زموږ د کورنۍ ماشومان ښه شي موږ باید ښه شو دا په دې معنا چې ماشوم ډیری کړنې یا ډیری کارونه د همدغې کورنۍ له مشرانو د همدغې مور او پلار د همدغې ورونو همدغې خویندو څخه زده کوي حتی علما دومره ټینګار کوي چې ماشوم دومره زیات د خپل مور د خپل پلار د خپلې د کورنۍ غړو او د خپل ښوونکي څخه دومره تقلید کوي چې حتی داسې ځان جوړوي چې دا ډول په لار لاړ شي دا ډول قدمونه په لاره واخلي یا په داسې یو انداز لاړ شي لکه څه رقم چې د ده مور چې یا لکه څه ډول چې د ده پلار چې یا لکه څه ډول چې د ده ښوونکی چې په لاره د دې نه معلومیږي چې ماشوم ډیر څه له کورنۍ زده کوي او کله چې له کورنۍ نه راوځي د ښوونځي چاپېریال ته داخلیږي ډیر څه له ښوونکي زده کوي دا نه چې ښوونکی ورته په صنف کې الف او ب او دغه تورې ښایي یا 2 جمع 2 4 دا ورته ښایي بلکې دغه ښوونکی چې کوم کړنې ترسره کوي دا هم ماشوم ځان ته تقلیدوي او خپلی اخلي او هغه کارونه چې ښوونکی ترسره کوي که څه هم چې شاید منفي کار وي ماشوم یې د خپل ځان لپاره په ښه کار نیسي هغه کارونه چې د ده مور او پلار د کورنۍ غړي ترسره کوي که څه هم ښه کار به نه وي
خو ماشوم یې ځان ته په ښه کار نیسي. نو له دې وجې نه علماو په دې باندې ټینګار کړی دی چې په ماشوم باندې له دوکانه سګرټ راوړل، ماشوم ته پیسې ورکول لکه زموږ او ستاسې اوس په ټولنه کې چې دا موجود دي، هله لاړ شه دا یو 10 روپۍ واخله ماته نسوار راوړه، ماته سګرټ راوړه، وا راوړه او دا راوړه، دا هم منع دی. دا خپله ماشوم ته یو ډول انګیزه ورکول دي تر څو دوی هم په دې عمل روږدي شي. یا د ماشوم په وړاندې د ماشوم په مخ کې سګرټ او نسوار یا سګرټ څکول یا نسوار نیول دا هم ښه کار نه دی، ځکه ستا نه ټول څه ماشوم له تا نه زده کوي، له ښوونکي زده کوي او له مور او پلار زده کوي. نو که موږ غواړو چې زموږ ماشومان ښه شي نو موږ باید ښه شو، موږ باید ښه واوسو، ځکه ماشوم ډېر څه له موږ زده کوي. نو داسې نه چې موږ یو کار کوو او بیا سبا ته ماشوم ته وایو چې دا کار ته ولې کوي، هماغه کار ماشوم هم وکړي. ماشوم ډېر سمدستي یا فورا شاید تا ته ووایي چې ته یې ولې کوې، په دې وخت کې ته بیا بې ځوابه پاتې کېږي خپل ماشوم ته. خو که ښه کار وه، دا کار چې ته زه یې ترسره کوم خو ښه کار دی، که ښه کار نه و تا ولې ترسره کوم، دا چې تا ترسره کوو زه هم ترسره کوم، ځکه چې تا ترسره کوو نو حتما ښه کار دی. ځکه ما وړاندې ویل چې که مور او پلار یا د کورنۍ غړي یا ښوونکی که څه هم یو بد کار کوي، یو ښه کار نه کوي، خو ماشوم یې ځان ته په یو ښه کار نیسي، په یو ښه نوم یې ترسره کوي. نو هیله مو دا ده چې موږ د خپلو ماشومانو سره یا د خپلو ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې له یوې طریقې نه کار واخلو، د یوه میتود نه کار واخلو او دغه مفکوره، دغه نظر چې موږ وایو چې چېرته ډب هلته ادب، په دې باندې ډېر ټینګار ونه کړو. دا هم شته، خو که یوه طریقې کار ورنه کړ، یوه تکتیک نه مو کار واخیستو، هغې کار ورنه کړ، بیا کولی شو په ځینو ځایونو کې ماشوم وهل هم شته، خو داسې وهل چې هغې ماشوم ته آینده توان ونه رسي، داسې ځایونو ته وهل چې ماشوم ته هغه څه نقص پیدا نه کړي په آینده. نو په همدې هیله نننۍ خپرونه بیا هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو نه ډېره زیاته مننه چې موږ واورېدو او ورته دې دمه راسره وئ. تر یو بل پروګرامه چې بیا هم زه نورغفور ظهیر د سید عمر شاه په تخنیکي مرسته ستاسو لپاره حاضرېږو. موږ ته اجازه راکئ. ستاسو لپاره ښه وختونه.